چې څومره حکومتونه دي ټول کفري دي. د عرب حکومت د کفر ده، د پاکستان حکومت د کفر ده، د ایران حکومت د کفر ده. څومره ملکونه اسلامي په نوم باندې ټول کفري ملکونه دي. ولې؟ ځکه الله قرآن کې فتوا لګوي. الله فرمایي سورة مائده کې راځي صاحبانو منصبانو دا خبره په ذهن کې کېنوي چې یو حکومت او یو عوام چې نن سبا په دنیا کې چې موږ تاسو ګورو چې څومره حکومتونه دي ټول کفري دي. د عرب حکومت د کفر ده، د پاکستان حکومت د کفر ده، د ایران حکومت د کفر ده. څومره ملکونه اسلامي په نوم باندې ټول کفري ملکونه دي. ولې؟ ځکه الله قرآن کې فتوا لګوي. الله فرمایي سورة مائده کې راځي 4 نمبر آیات کې الله فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. الله هر هغه حکومت، هر هغه جرګه، هر هغه قوم، هر هغه خلک چې په قرآن فیصله نه کوي الله فرمایي دوی کفر کوي. چې کوي؟ کفر کوي. نو څومره ملکونه چې دي اوس که عرب دي او که دوبۍ ده او که ایران ده او که پاکستان ده او که دا څومره ملکونه دي په نوم باندې د یو کوم قرآن حاکم ده چې قرآن حاکم ده معلومه دا خبر شو چې حکومت کفر شو. چې شو؟ خو خلک مسلمانان دي کاري خلک شي دي خلک ورته کافر نه کوي خلک شي خلک مسلمانان دي. دا فتوا چا ورکړې ده؟ الله. دا کوم ذکر راځي په سورة النساء کې. سورة النساء اخري آیات تاسو ګورئ 1 آیات الله تعالی فرمایي یستفتونک پیغمبر دا خلک پوښتنه کوي تا نه قل الله یفتیکم الله فتوا درکوي تا ته پیغمبره صلی الله علیه وسلم. نو مفتی اعظم څوک شو؟ الله دا فتوا ورکوي خبرې چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. هر هغه حکومت، هر هغه جرګې والا، هر هغه قوم چې په قرآن فیصلې نه کوي کنه نو دا کافران دي، دا ظالمان، دا فاسقان. دا د قرآن د مفتی اعظم د الله فتوا شو. دا د بچا فتوا نه کوي. دا سورة مائده ده. کوم سورة ده؟ سورة مائده په 112 نمبر باندې ده شوی. سورة مائده نه بعد سورة توبه، سورة توبه نه بعد بس اخیری سورة النصر ده شوی. معلومیږي چې هر هغه حکومت چې په قرآن فیصلې نه کوي دا کفري حکومت ده، دا جبري حکومت ده. هر هغه خلک چې په قرآن فیصلې کوي که بیا غیر څوک نو دا د کافر دي. نو موږ تاسو دی الله تعالی الله مو تاسو توفیق دې موږ په قرآن فیصلې وکړو او د الله په دین فیصلې وکړو. خو دا قرآن به اول په خپل عقیده کې راولي، په خپل عمل کې به راولي، په خپل کور کې به حاکمه، بیا به اخر ملک حاکمي. او کدا ته دې کني کانسل نسبه څومره حکومتونه کوم تاسو دا ټول حکومتونه په قرآن فیصلې کوي. څومره جرګې دي او افغانستان ته وګوره احمد جان موږ احمد جان جرګې کې وګوره په قرآن فیصلې نه کوي. دا کفري فیصلې دي. وګوره دا رقم سلوزیان، دوریانیان، پاکستانیان، ایرانیان دوی فیصلې کې په قرآن فیصلې نه کوي. که څوک په پښتو فیصله کوي، په ایرانیانو کې، پاکستانیانو کې، په عربي چې په قرآن څوک فیصله نه کوي دا کفر کوي. چې کوي؟ کفر کوي. خو موږ ورته کافر ځکه نه وایو خلکو ته چې دوی کې بیا مفتیان علما شته بیا فتوا کوي. خو خلاص دا خبره زه خلاص دا خبره زه کېنوي چې څوک په قرآن فیصلې نه کوي دا چې کوي؟ کفر کوي. الله دې موږ ته کفر نه وساتي.